أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Dari ayatuna mukti Namo menanu babaraki hidayat bayan syu Jawala tadru bin lazina yadruna rabbahum bil ghadati wal ashiyyu. उसपति मस्कुरा आयतों की वाज़े हिदायत द दुश्मनाने इस्लाम दपारा बयानी की फरमाई हुआ या मेरे पैगंबरा इनकी मुरीद को बेशक ज़माना करिशे अन आबुदल लज़ीना दा इबादत दाग कसामना तदउना मिन दूनिल्लाह चिता से इबादत कवे सेवा दा अल्लाह दा अल्लाह ना मा सिवा चिता सुनकमो माबूदानो इबादत कवे हुआ या ए पैगंबराती खलता जज़दागी दा इबादत न मनशे और कुल हुआ या ए पैगंबराती खलता ला अत्तबिउ अहवाअकुम ज़दा बिदारी न ख्वाहिशात मुस्तासु कस्तासु ख्वाहिशता वाड़ी जज़द सजदो को अल्लाह न मा सेवा बचाता मुस्तासु दे ख्वाहिशता बिदारी न कस्तासु ख्वाहिशता वाड़ी जज़द कानून द गैरुल्लाह मनम अल्लाह न मा सेवा द बच्चा कानून दे मनम ज़दा कार न को ज़स्ता शुदा ख्वाहिशात व ताबेदारी न को और दा कार ज़कर नशन कौली व नकोमा क़द वलदतु इज़न ज़ब गुमराह शक पदा वक़्ति अल्लाह द ताबेदारे न को वमा अना मिनल मुहतदीन और न पयम जो द हिदायत कुंदु और हुआ या ए पैगंबरा दीता ची इन्नी
علی بینۃ من ربی، بیشکا ز قائم یم په یو دلیل باندې د طرفه د رب زمانه. دا زه چې د یو الله عبادت کوم، د یو الله تابعداري کوم، د یو الله قانون منم او د بل چا عبادت نه کوم او د بل چا قانون نه منم، نو دا زه په یو دلیل باندې قایم یم. ما سره د دې دپاره دلیل شته دی او عظیم دلیل موجود دی، او هغه دلیل داسې دی چې من ربي، هغه زما د رب د طرف نه دی، هغه ما ته زما رب را کړی دی. او هغه دلیل څه شی دی؟ هغه معجزه د قرآن ده. وکذبتم به، خو تاسو دروغجن کړی دی قرآن لره. او هر کله چې تاسو دروغجن کړی دی قرآن لره، نو تاسو وایئ چې موږ خدا حق نه منو او موږ د دې تکذیب کوو، عذاب راولي. دی بوي چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، اے الله کدا قرآن حقی استاد طرف نه ای، څنګه چې استاد پیغمبر وي چې ما سره دلیل دی او قرآن دی او دا د رب د طرف نه ما ته راکړی شوی دی، نو فامطر علینا حجارة من السماء، راوورو په موږ باندې کاڼي د بارانه، اویتنا بعذاب علیم، یا راتلو موږ ته په درناک عذاب سره. نو الله رب العالمین هغې په جواب کې پیغمبر ته وایي چې ته ورته ووایه چې ما عندي ما تستعجلون به، نشته دی زما سره هغه عذاب چې تاسو زر غواړئ، هغه عذاب لره. دغه عذاب زما په اختیار کې نه دی، دا د الله په اختیار کې. او ما د خدای دعوه نه ده کړې ستاسو په وخت کې چې زه خدای یم، نو زه دا عذاب راولم. ما سره د دې عذاب اختیار نشته. که تاسو یې غواړئ نو زه یې راوستلی نه شم، الله وغواړي نو دغه عذاب به راولم. ان الحکم الا لله، نه دا فیصله او اختیار مگر د الله دپاره. فیصله او اختیار دا د الله سره. الله فی الحال د عذاب فیصله لا نه ده کړې، نو په تاسو باندې عذاب نه راځي. او چې الله فیصله وکړي او حکم وکړي نو عذاب به راشي. دا د الله په اختیار کې. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، بیانې الله پاک تاسو ته حق، او دا الله چې دی بهترین فیصله کوونکی دی د فیصله کوونکو. قل ووایه اے پیغمبر دیتا، لو ان عندي ما تستعجلون به، کچره وی زما سره زما په اختیار کې وی ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو یې سمدستي غواړئ هغې لره او زه نه غواړئ هغې لره، نو لقضي الامر، نو بیا به فیصله شوی کار زما او ستاسو په منځ کې. ما به دغه عذاب په تاسو باندې راوستی و او ستاسو به مې بیخیستلی و، ځکه چې زه د الله په شانتې صبر کوونکی نه یم. الله چې څومره صابر دی، څومره حلیم دی، نو د هغه عمره صبر او د هغه عمره رحم هغه زما سره نشته. نو که عذاب زما په اختیار کې وي نو ما به عذاب راوستی و او تاسو به مې نیست و نابود کړی وي.
والله عالم بالظالمين والله خبي جني ظالمان لنا الله نتا سو پټې دي نشي الله نتا تختی دي نشي دا الله په گرفت کې برازه الله دا گرفت اخلاصي دي نشي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو دا الله دا علم تام ذکرو چې الله عالم دې په حال د ظالمانو ورپسې دا الله د قدرت کامله ذکر کوي او د قدرت تامه ذکر هم کوي او دې سره سره دا الله د علم ذکر هم کوي چې دا الله علم په ټولو معلوماتو باندې محیط دی او دا الله قدرت په ټولو مقدوراتو باندې هم څه دی محیط دی وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو دا الله سره دي خزانه د ټولو غیب مفاتيح چې جمع د مفتح شي نو مفتح خزانو ته وایي دا الله سره دي ټول خزانه دا الله په قبضه قدرت کې د هر چیز خزانه دي او بل چا په قبضه قدرت کې او په دست قدرت کې ټول خزانه نشته وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ نشته دې هیڅ یو شی مگر الله وی زمون سره دي صرف خزانه دا هر یو چیز مدارکه دا غیب و خزانه هم دا چا سره دی اللہ سره دی وعنده خاص دا اللہ سره دی مانا دا دا عربیت مطابق خاص دا اللہ سره دی مفاتح الغیب خزانه دا غیب او مفاتیح چه جمع دا مفتح شی دا میم زیر شی مفتح مفتح نا مفتح بیا چابیانو ته وایي او کنجې ته وایي چې کنجې معنا شي نو مفاتیح معنا کنجیان خاص د الله سره دي کنجیانې د ټولو غیبو د ټولو ټولو څیزونو حاصل یو راوځي چا سره کنجې وي د یو څیز داغه په اختیار کې چې د خزانو کنجیانې او د غیبو کنجیانې د الله سره دي نو اختیار مند یې څوک شو دغه الله شو نو خزانې د الله په اختیار کې دي او کنجیانې د خزانو دا د الله په اختیار کې لا یعلمها الا هو نبی جنی دی کنجیانو لرا علم نلری پدی کنجیانو باندې الا هو مگر دغه یو الله دا د یو الله په علم کې ټول خزانه د الله په علم کې دي او چا بیا د الله په علم کې دي د بل چا په علم کې نشته او هغه د دینم خبر دی چې عذاب وکړ راځي دا عذاب وخت راشي او الله ته خبر دی نو عذاب راوي او فی الحال دا الله حکمت تقاضا دا نه ده فی الحال نه راوړي او دا شنو راوستي وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ او دا الله عالم دی ورطول واغا سیزنو باندې چې هغه په اوچه کې دي او هغه په دریاب کې دي په لمده کې وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا او نه پریوزي هیڅ یو پاڼه مگر دا الله عالمي پاغه باندې یو پاڼه د اونې نه چې پریوزي نو دا د الله په علم کې او بغیر د علم د الله نه یو پاڼه د اونې نه پریوزي چې د الله علم په دی یعنی الله د علم خاوند دی الله د قدرت خاوند دی په هر څه باندې قدرت لري او په هر څه باندې علم لري
ولا حبة في ظلمات الارض او نپریوزی یو دانا نبی یو دانا فی ظلمات الارض فتیرو دزمکی کی ولا رد نولیو لون سیزو ولا یابس نولیو لون سیزو الا فی کتاب مبین مگر دا ټول لیکل شوی دی په کتاب ښکارا کې چې لوح محفوظ هر څه د الله په علم کې او دا هر څه علم چې د الله سره دی الله بیا ټول لیکل دی په لوح محفوظ کې لوح محفوظ کې دا یو څه په اړه کې لیکل شوی دی نو الله نه پټې دی نشي الله نه تختې دی نشي دا الله د عذاب نه خلاصې دی نشي تاسو عذاب غواړئ نو چې الله وغواړي او خراج شي نو عذاب وګوري او ول الله قدرت ذکر کوي وهو الذي يتوفاكم بالليل او دا الله هغه ذات دی چې د کوي تاسو لپاره پښپکی تاسو روح اخلی پشپکی مراد تصریح دکو ویعلم ما جرحتم بالنهار او دا اللہ پوئیگی پاغ سبان دے چتا سوئی کوئے پروز کی جرحتم یعنی کسبتم تا سوئی کوئے پروز کی سکوئے اللہ پتا سوالی بھی چتا سوک سکوئے اللہ نے ٹھولو نہ خبری ثم يبعثكم فيه او بیا دا الله وجود کی تاسو بده بیا الله ژوند کی تاسو درا پروس کی شپې بود کی بیا پروس کی را بیدار کی او را ژوند کی او دا نظام الله تعالی د شان چلے بس د پاره لیو قضا اجر مسمى د پاره چې ګرشي هغه نیټه مقرره د ژوند څومره ژوند الله مقرر کړی دی هغه ژوند نیټه پوره شي ثم الیه مرجعکم او بیا دې الله ته واپس کیږي تاسو ثم ينبئکم او بیا د الله خبر درکې تاسو بما کنتم تعملون هغه عملونه چې تاسو کوي او دا خبر نه بعد پتا شو ته الله جزاء او سزا درکې تر خپل عمل قل هو یا پیغمبران انی نهیتو بیشکا زمان اکڑشو ان آبود اللذین دا عبادت داغ خدایانونا تدعون من دون اللہ چتاسو عبادت کوئے سوا دا اللہ نا قل هو یا پیغمبران لا تبیو احواکم ستابداری نکوم دخوائشات استاسو قد ولدتو زب گمراه شم اذن پدغ وقت کی کستاسو د خواهشاتو تابعداري وما انا من المهتدين ونیم نبیم زو د هدایت کوونکو قل هو یا پیغمبران انی علی بینۃ من ربی بیشک از چیم په یو دلیل باندې د جانب د رب خپلنا زه په یو دلیل باندې باقاعده روان د دلیل پرانا باندې روان هغه دلیل ما طرف را کړی دی هغه دلیل سره قران دی وکذبتم به او تاسو دروغجن غنه هغه دلیل لرا هغه قران ما عندي ما تستعجلون به او بیا وای چې خود دې تکذیب کو نه منو عذاب راول نو ما سره عذاب نشته ما عندي نشته دې زما سره ما عذاب تستعجلون به چې تاسو یې وړه اغلرا الحكم الا لله ند اختیار مگر د الله د پاره دی اختیار او حکم د عذاب د الله سره د الله په اختیار یقص الحق بیان تاسو الله پاک حق وهو خير الفاصلين او دا الله بهتر د فیصله کوونکو نه دی قل وایا اے پیغمبر لو ان عندي ما تستعجلون به کچره دما سروي اغا عذاب او چتا سيزر وړه غلرا نو لقضي الامر
مخامخا فیصله شوی وو کار زما او ستاسو په منځ کې بیني وبینکم زما او ستاسو په منځ کې به کار فیصله شوی ما به در باندې راوست والله اعلم بالظالمین الله خپويږي په حال د ظالمانو الله درته خبر دی الله نه پټې دی نشي الله به د سره وګوري وعنده مفاتيح الغيب او خاص الله سره دی ګوجانې د غیب لا يعلمها الا هو نپويږي په دې ګوجانو باندې مگر د الله ويعلم ما في البر والبحر او دا الله پويږي باغ سباندې چې پوچ کې دی او باغ سباندې چې په دریاب کې دی وما تسقط من ورقه الا يعلمها او نو ورځيږي هیڅ یو پاڼه دوننا مگر دا الله عالمي پاغي باندې ولا حبه نو یو دانا په ظلمات الارض مکرو دسمکه کې ولا رب او یو سيزو ولا يابس او یو سيزو الا في كتاب مبين مگر دا ټول لیکل شوی دی په کتاب کار کې لوح محفوظ وهو الذي أولى الله غزات يتوفاكم بالليل جداو بكي تاسو لرا پشپکی ويعلم ما جرحتم بالنهار وعلمي باغ سباندي چکوي تاسو پروز کی ثم يبعثكم به وبياد الله بیداری تاسو لرا پروز کی ليقضى اجل مسمى دې د پارا چې پرشي هغه نیټه مقرره د ژوند ثم إليه مرجعكم بیا دی الله تا واپس کېدل تاسو دي ثم ينبئكم او بیا د الله به خبر درکې تاسو ته بما كنتم تعملون هغه عملونه چې تاسو یې کوئ الحمد لله رب العالمين